په هرات ولایت کې د مالیې ورکونې اونۍ د یوې غونډې په ترڅ ولمانځل شوه. په دغه غونډه کې چارواکو د مالیې پر ورکړې او د هغې پر اهمیت خبرې وکړې، خو کسبګر وایي چې په اوسني او اقتصادي وضعیت کې د لوړې مالیې د ورکولو توان نه لري. د هرات د کسبګرو خونه وایي د مالیې اوسني قانون د کسبګرو په وړاندې سراسر ظلم دی او له همدې امله ډیری پانګه اچونکي له پانګه اچونې څخه لاس په سر کیږي. د جدي 25 بیا د دلوي تر لومړۍ نیټې پورې د مالیې وزارت د عوایدو د عمومي ریاست لخوا د مالیې د اونۍ په نامه نومول شوې چې په هرات ولایت کې د یو غونډې په ترڅ کې ورڅخه لمانځنه وشوه. د هرات مستوفیت چارواکو په وینا د دغه کار څخه موخه د مالیې د ورکړې د فرهنګ دودول او د ټولنې بیلابیلو برخو ته د مالیې د ورکړې په اړه پوهاوی دی. فایق علیزاده د هرات ولایت مستوفي وایي چې د دغه ادارې عواید د نورو کلونو په پرتله سږ کال زیات شوي دي. د اغلې علیزاده په خبره سږ کال د هرات مستوفیت ته د 3 میلیارډ او 483 میلیون افغاني عوایدو راټولولو هدف ټاکل شوی و چې تر اوسه دوی تر 3 میلیارډ او 800 میلیون زیات عواید راټول کړي دي چې له دې لحاظه په هیواد کې لومړی مقام یې خپل کړی. د هرات مستوفي وایي هڅه کوي چې د دغه ادارې پوروړي مجبور کړي ترڅو خپل وروسته پاتې شوی مالیه دغه ادارې ته ورکړي. یکی از اهداف می بود که تمرکز کردم رو باقیاتی که سالهای سال مانده بود و به نحوی نشده بود، گرفته نشده بود، نظر به یا مشکلاتی که بود بالاخره این باقیات گرفته نشده بود. باقیات عکس شد تا جایی که همون پرسونل ما یا همون امکاناتی که ما داشتیم تونستیم باقیات جمع آوری کنیم. این سبب شد که ما باقیات سالهای گذشته جمع آوری کنیم تا حدی و بتونیم به پلان خود برسیم و همچنین چشمه‌های عوایدی جدیدی که ما داشتیم سعی کردیم اونا رو شناسایی کنیم. په همدې حال کې د هرات کسبګر د مالیې د راټولولو او ټاکل شوي اندازه ملا ماتونکې بولي او وایي چې دولت دی باید د مالیې د راټولولو لارې چارې بدلې کړي او پخواني تګلاره دی پرېږدي. ما واقعا از این قسمت مالیات که دولت بر ما تامین کرده ما راضی نیستیم، چرا که شرکت های بزرگ از زیر بار مالیات تیر میشن، یعنی توجه دولت نداره به اینا به خاطر که فساد اداری در این قسمت ها زیاد شده. ما در رابطه به دادن مالیات ما اعتراض ندارم. مالیات چیز خوبه در صورتی که مردم وضعیتشون خوب باشه و سطح کاروبار بالا باشه، ولی متاسفانه همین مالیات امروزی به شکل همون سالهای سابقه که هم ظلمه و هم به زور میگیره دولت به خاطر ازی که بودجه خود اینا تکمیل شه. د هرات د ځایي ادارې چارواکي وایي چې د دغه ولایت د مستوفیت هڅې د ستایلو وړ دي او باید هغه کسان چې د مالیاتو د راټولولو له لړۍ څخه خبر نه دي ځانونه خبر کړي او له دغه ادارې سره همکاري وکړي. یکی از موضوعات دقیقاً همین بوده که شرکت‌ها یا افراد و اصناف بودن که از سالهای چند به این طرف مالیات نداده بودن و بعضی وقتا اصلا بیخبر بودن، میامدن اداره محلی شکایت هم میکردن. وقتی که از اونا میپرسیدین که آیا پارسال شما هم مالیات پرداخت کردیم، اونا جواب منفی میدادن که خوشبختانه امسال همو موضوعات مرفوع شده. د یادولو وړ ده چې د مالیاتو د اونۍ د لمانځلو څخه موخه د مالیې ورکوونکو د پوهاوي د کچې لوړول، د مالیې د فرهنګ تقویت، د مالیې ورکوونکو روزنه او د مالیې د ورکړې په پروسیجر کې د اصلاحاتو راوړل دي.